د غزني د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي د ولایت کې د کرنیز سکتور په وده او د کروندګرو د ملاتړ په برخه کې تیر کال د لسګونو پروژو کارونه بشپړ شوي دي. تیر کال د بزګرانو د ملاتړ اړوند موږ 2870 کسانو ته سپین کود، تور کود او اصلاح شوی تخم یوه بوجي چې دا بیخي ډېر شی کېږي، دغه مو ورته توضیح کړی ده. او 60 قطعې مو نمایشي غنم چې یو جریب وو، هغه مو تر خپل نظارت لاندې دي، ټول کال تر نظارت لاندې ورته کرلي مو دي. غنم تخم هم موږ ورکړی، نور مصارف او تداوي او څه چې وو هغه هم ټول موږ ورکړي دي او خلکو ته هم توضیح کړي دي چې بیا یې ښه مثبته نتیجه هم ورکړې ده. ورته مهال د غزني ولایت بزګران وایي د ژوند ډیری اړتیاوې له کرنې او مالدارۍ پوره کوي. دوی له اسلامي امارت څخه غواړي چې د کرنیزو محصولاتو بازار موندنې، ساتنې او کرنیز سکتور په لا ښه وده کې ورسره نورې مرستې هم وکړي. خاص اول ما اینم است که کت اصلاح شده باشه، تخم اصلاح شده باشه برای ما. خاص اول ما اینم است. دومش اینم هواست. دلته سړی خونې نشته، زموږ حاصلات چې رسېږي ټول چې بازار ته دغه کوو په ارزانه باید زموږ د زړه په بیه نه خرڅوي، په ارزانه بیه خرڅوي. امارات اسلامی زراعت برای ما همکاری کنه، یک تخم اصلاح شده وقتی ما پیدا کنیم ما در زمینای خود بکاریم. تخم در بازار بسیار قیمت است. باید وویل شي چې انګور، مڼې او الوبخاره د غزني له مشهورو میوو څخه ګڼل کیږي. د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دې وروستیو کې غزني ولایت کې د انج او زعفرانو بوټو کرلو ته هم بزګرانو مخه کړې ده.